د افغانستان دفاع وزارت وایي په زابل کې به په امنیتي سرتیرو باندې برید غچ به واخلي. دا چې دغه برید غچ به څنګه واخلي دغه خبرې چا کړي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په زابل ولایت کې د خپلو شهیدو سرتیرو غچ به واخلي. د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زابل په مرکز کې په یوه امنیتي پوسته د نفوذي کسانو په همکارۍ د وسلوالو په برید کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. اعلامیه وایي په دغه برید کې د ملي اردو او 15 د پولیسو سرتیري شهیدان شوي دي. د دفاع وزارت وایي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي او پایله به یې ژر له خلکو سره شریکه کړی شي. وزارت وایي د دفاع وزارت او امنیتي ځواکونه به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او د خپلو شهیدو شوو سرتیرو غچ به حتما واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر غني هم دغه برید غندلی دی او وایي چې د دوی دغه غچ به واخلي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.